سوال جواب دی دا دی چې په کش باندې سودا کول جایز دي او کنه. په کشتونو باندې یو سړی یو شی اخلي، دی به څنګه اخلي؟ د دې دپاره شرطونه دي. ښه، لومبی شرط دا دی چې دغه کم شی ته اخلي، د چا نه یې اخلي نو دا به د هغه په ملکیت کې دا ګاډی چې دی نو دا به د مالک اخیستی، کاغذونه به یې د سره یي، دی به یې مالکي او د سره به ولاړي. دا به لومبی شرط وي. دویم شرط به دا وي چې تا ته به دواړه قیمته وایي، که په نغدو یې اخلي نو د دومره روپو دی او که په کشت یې اخلي نو د دومره روپو دی. دریم شرط دا دی، بیا ستا خوښه ده که ته یې په نغدو اخلي که په کش. دریم شرط دا دی چې استاد جي تا ته به د کش نیټه ښایي چې نیټه څومره ده او څومره کش به راکې. او څلورم شرط دا دی که دا کش لیټ شي نو په تا باندې به پیسې سیوا کوي نه، نو بیا دا کش صحیح دی. ښه.